د بدو خلکو مجلس بد اثر لري. نو ځکه د الله حبیب علیه السلام وایي ځان ځینې وګوره، مه ورځه د بدانو په مجلس کې مه کښېنه، بچی مه پرېږده، ورور مه پرېږده، د بدو خلکو د مجلسو څخه یې راوګرځوه، بد اثر کوي. یو څوک تېر سوی دی په دې دنیا کې د ابن راوندي په نامه. بعضې خلک وایي راوند عربي لفظ دی، وایي دا راوند چې دی دا د هغه په نامه باندې دی. دا ما چې انګریزي ته واوښتي. دا کتاب چې زما لاس کې دی د دې عالم غالبا د وفات د دې عالم چې دی 800 کلونه مخکې تېر سوی دی. د عالم در 800 کاله دا عالم مخکې 800 کاله مخکې مړ سوی دی. دې عالم هم په دغه کتاب کې نن سهار ما کتې د بې عقلانو قصې راخیستې دي، یوه قصه یې د ابن راوندي راخیستې ده چې دا د دنیا په لوی بې عقلانو کې یو بې عقل دغه و. د راوند په نامه باندې کتابو کې راځي، دا ډېر مخکې تېر سوی دی. د بې عقلي یې څه وجه ویلې ده، دلته هم دومره اخیستې ده. علامه ذهبي رحمه الله کتابو کې سیر اعلام النبلا کې ما لیدلې ده. د شرع عقاید په شروحه کې د نبراس کې هم دا مسله دلته دا خبر ده لیکلې، ډېر ځایونه شته. وایي وجه یې دا وه، د بې عقلي وجه یې دا وه د بدو خلکو مجلس ته ورتلي، دا یې وایي بې عقلي وه. هغه زمانه کې یهودو نصارا او بدبخته خلک وه، وایي د دې مسلمان و ملا و د دغو مجلسو ته ورتلي. خلک به ورته ویل سړی ته څه کوې چې د دې خلکو مجلسو ته ورځې؟ دا خو بد خلک دي. ول زه ما د دې خبرې اورم چې دوی څه وایي سره، زه ما اورم، نور زه د دې په قول نه کوم. اخري د هغو لارې ته ور واوښتئ، کتابونه یې ولیکل. د عالم ابن الجوزي کتاب دی زما لاس کې، دې عالم لیکلي دي، وایي په کتاب کې پر الله تعالی مې اعتراضونه وکړل. ځان چې مسلمان ویله ملا و، پر قرآن یې مې اعتراضونه وکړل، پر احادیثو یې مې اعتراضونه وکړل. دومره بې عقل الله ځینې جوړ کړي. ولې د بې عقلانو مجلس ته ورکړي؟ زموږ خلک هم بعضې داسې که نه، موږ کله کله د عوامو خلکو ته یا طالبانو ته یا کشرانو خلکو ته وایي هلکه د دې وابیانو د دې بدو خلکو مجلسو ته مه ورځه، دا د بدو خلکو مجلسونه دي، دا دې خرابوي. وایي زه د دې په قول نه کوم، بس د خپل کاروبار سره کوم. ابل وایي بس زه د دې په قول نه کوم، دوی چېرته وایي موږ په مجلس کې دا خبرې بندي کړي دي. سبا چې ګورې یو ورځ لر اثر شیطان یې ملګري، بله ورځ چې ګورې دی هم د هغه خرو پر لار بیا د بیما روان سوی، عقل یې کار پرېښي، پر دا ګرد مذهب پر اسلام باندې بد وایي، د بې عقلانو په جمع کې ور روان دي. د بدو خلکو د مجلس ته نبي علیه السلام یې ځان وکړي. ډېر تحذیر د الله حبیب علیه السلام پر دې کړی دی. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام په جامه کې ګمراهانو قدریه یو ډله د دې په باب کې ویلي دي. د الله حبیب علیه السلام فلا تجالسوهم، مور سره کښېنئ مه کوئ، ناسته مور سره کوئ. ولا تناکحوهم، دوستۍ مور سره کوئ، نکاح مور سره کوئ، خېښۍ مور سره کوئ. ولا تبایعوهم، کاروبار مور سره کوئ. بعض روایت کې راځي سلام مه پروايه. ولې؟ نبی علیه السلام ته بیرولې ځان لیرې لیرې ګوره، چې هر څومره لیرې اوسېدلی سي هغومرې ځینې لیرې کېږه. د بدو خلکو مجلس ته نږدې مه ورځه، چې څومره قدر نږدې ورځې د هغومرې قدر ضرر و تاوان درته پېښېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اول که د بدو خلکو په مجلس کې وی مثال دا درته ومې ویل داسې به یې لکه هغه تورې بنۍ ته چې ناستې کالي به دې وسوځي. خیر دی که نه وسوځل سوه، د ده په دودانو خو به ولړل سې. د ملایانو داسې ملایانو مجلسونه یې الله دې موږ وساتي، خدای دې مو حفاظت وکړي. قسم دی سړی پکې ګناهګار شي. د نیکانو خلکو سره چې په زړه کې د الله وهم وي، د هغه خلکو سره کښېنئ. د هغو خلکو په مجلسو کې خیر دی. د بې عقلانو خلکو سره مه کښېنئ. د بې عقل مجلس سړی بې عقل کوي. دغه بې عقلي ده چې سړی ته د حق و د باطل لار نور معلومېږي چې هر څه دې وکړه. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایي لا تؤاخي الاحمق. د الله حبیب علیه السلام د بې عقلانو سره یاري و دوستي مه کوئ. د بې عقل سړي انډوالي مه کوه. دا کتاب ټول د بې عقلانو پر صفاتو لیکلی دي. و دومره قدر ګوره دا کتاب پر دې لیکل دي چې د بې عقلانو د احمقانو صفات یې لیکلي دي. هغه یې ښودلي دي فلان زمانه کې فلانکي بې عقل دا وکړل، فلان زمانه کې دا وکړل. بیان یې ټول د بې عقل د مجلس ته ځان ګوره. مور د مجالس ته مور د ناستې ولاړ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي مواخات مور سره کوه، دوستي مور سره کوه د بې عقل سره. فانه یشیر علیک ویجهد نفسه. هغه تا ته مشورې هم درکوي، خپل پر ځان باندې هم په تکلیف کې اچي. ډېر وخت به دی چیشتي خطا به سي، ځکه بې عقل دی. بې عقل سړی خطا ډېره لري. وربما یرید ان ینفعک فیضرک.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هغه به تا ته ګټه رسي، هغه به د ګټې پر ځای تاوان در رسولی. ته وا دا مې دوست دی، دا مې انډوال دی، خو هغه د عقل سړی دی، تا دوستي ورسره کوي، ته به مشورې ورسره وکړې یا به دی تا ته مشوره درکړي. ته چې به دا ما ته ګټه رسوي په مشوره کې به داسې مشوره درکړي چې پسې ور ډبل به دي کې تاوان به یې درته کړي. نو د بې عقل سړي سره نبي علیه السلام وایي دوستي مه کوه. د یارۍ لاس بې عقلانو خلکو ته مه ورکوه، ناستې ولاړې مه ورسره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسکوته خیر من نطقه. بې عقل سړی چې څومره چپ ناست وي د هغه پې بهتره ده په مجلس کې غږوه مه. په مجلس کې مور ته وایي چې پلانکی تا ولې خبره نه وکړل، هغه په د اوله پلا باندې داسې جوم وغورځي ګرد د مجلس سره بیا حاله کړي چې دا څه ووایه، مې غږوه. بس چې هر څومره قدر پټه خوله ناست دی بې عقل سړی هغومره قدر ونه رسوي. وبعد خیر من قربه. نبی علیه السلام وایي د بې عقله چې هر څومره لرې اوسېږې، د ناپوهانو خلکو چې هر څومره قدر لرې اوسېږې، دا خیر دی در دغه چې ورنږدې کېږي. ښه اول بې عقل دې کتاب کې لیکلي دي شیطانو، اول بې عقلي د شیطان سره. د دې دا نه معنی چې ته بې عقل دا معنی چې لیونی دی، د لیوني او د بې عقل فرقونه شته. بې عقل دا معنی چې تا ته ستا د آخرت لحاظ نه ساتي، دغه سړی بې عقل دی. چې ستا د آخرت د خرابۍ ذریعه جوړېږي دغه بې عقل دی. د دنیا تاوان و نقص خو دومره شی نه دی، یا خو به درته ورسي، آخرت دې در خرابوي، د آخرت د خرابۍ ذریعه دې جوړېږي. وموته خیر من حیاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بې عقل سړي مرګ ښه دی در دې چې ژوندی دی، چې در مځکې لاندې کېږي مړ کېږي دا بهتره ده، بل علاج نه لري. بې عقل سړی بې مرګه ماسې او بله دوا نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي مرګ یې خیر دی. بې عقل سړي ته ځان هم خرابوي بل هم خرابوي، چې څومره لیر د بدانو خلکو سره ګرځېدلی سي هغومره قدر لري ځینې ګرځي. د ابن ابي زیاد په نامه باندې د یو عالم قول پسې راخلي. دی وایي چې هغه وایي چې ما ته خپل پلار وویل اولیا بنی الزم اهل العقل وجالسهم. د عاقلانو خلکو سره کښېنه، د هوښیارانو خلکو ناستې ولاړې کوه. واجتنب الحمقا. د بې عقلانو خلکو سره مه کښېنه. وایي پلار مې دا نصیحت راته وکړي. ولي؟ فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. وی پلار مې راته ویل چې هر وخت د یو بې عقل سره کښېنستلی یم چې ولاړ سم په ځان پوهېږم چې زما عقل یې څه کم شي. ستا پر عقل به دا اثر کوي، ستا عقل در کموي. خلک قصه کوي، ما کتاب کې نه دی د علماو څه مې اورېدلي ده. وایي لقمان حکیم صاحب به ویل، لقمان حکیم خو قرآن پاک کې هم قصې راځي، وای هغه واقعي کې دا راځي چې هغه وایي چې زه یو ورځ د لیوني سره کښېنم بیا 3 ورځې دوا خورم د خپل دماغ لپاره چې زما په دماغ کې کار راځي. ځکه بد اثر کوي د لیوني مجلس، د بې عقل مجلس، د بدو خلکو مجلس، دا بد اثرات لري. نو موږ اسلام د دې څخه منع کړي یو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کړي یو، الله پاک د دې څخه منع کړي یو چې مه کښېنئ د بدو خلکو سره.